السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور تاسو قربا سسان یو ځل بیا تاسو په دانه خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته پته را چې په معاشره کې مختلف قسم خلک لګیا دي د پښتو ژبې خدمت کوي. په دغه سلسله کې موږ نن تیمرګره کې موجود یو. زمون سره یو شاعر موجود دی چې او ماشاءالله د پښتو ادب د پاره کار هم ډیر کړی دی. بیسیکلی داغو تعلق چې کوم دی ټک سره دی. نو ډاکټر عمر خټک صاحب را سره موجود دی په خپل پروګرام کې ته هر کله وایي. ستاسو جی یو جهان مننه چې تاسو موږ ته په خپل پروګرام کې راوغوښتو، موږ ته مزه راکړو. یو جهان مننه ستاسو. ډاکټر عمر خټک صاحب دا راته ووایي چې شاعري د څومره وخت تاسو کوئ؟ زه خو شاعري تقریبا چې د شپږم کلاس کې وم نو ما شاعري شروع کړې ده، ځکه چې زما ماما محمد خان خټک صاحب ډېر لوی شاعر او د وخت لوی شاعرانو سره دغه وخت علي حیدر جوشي، ټوپی جمشید، عبدالله استاد دغه سره پاتې شو. هغه ته به ما لیکل کول، د هغې نه زما د شاعرۍ هغه سره جذبه پیدا شوه او بیا ما شاعري شروع کتونکي به په دې تمه باندې چې زموږ سره به شعرونه او غزلې هم شعر کوي. خو دا راته ووایي تاسو کتابونه لیکل دي که نه نه؟ ما تقریبا 3 کتابونه لیکلي دي چې هغه په 94 او 95 کې چاپ شوي وو. نو لومړی کتاب چې د هغه نوم نیمګړې مینه، او دویم کتاب چې هغه نوم چې سرې ډولۍ ته خیږي، او دریم کتاب چې د هغه نوم شلیدلی ګریوان. تاسو وکتل چې ډاکټر صاحب 3 کتابونه هم چاپ کړي دي او مخکې څه کوشش ته چې کتاب به چاپ کوئ یا ان شاء الله جی زما یو بل کتابونه خو 15 تیار دي د پښتو د ژبې لپاره کوم لیکلي دي، خو په هغې کې یو کتاب زخمی ګلاب، نو هغه به قریب چې کوم د روجي نه پس کوم موږ چاپ کوو، او بیا به موږ په اټک کې د پښتو ادبي ټولنې د مرستې لاندې یو مشاعره جوړو چې هغې کې به د KPK ښکلي شاعران، نامتو شاعران به راځي او په هغې کې به زموږ پرانسته هم کې به هم په دې باندې انتظار باندې زیات کر فوکس چې کوم دی ستاسو غزل شي یا شعر شي دا په څه باندې دی؟ یعنې روماني دی یا جی اصل خبره دا ده چې څنګه چې وخت تېرېږي نو هغه انسان ذهن بدلېږي. په شروع کې خو موږ روماني غزلې لیکلې، زموږ ذهن روماني غزلو طرف ته. څنګه چې وخت تېرېدو نو په هغې سره زموږ هم حالات د معاشرې سره بدلېده او موږ هم په دې باندې پوه چې شاعر د کوم سترګې، نو شاعر ته هغسې لیکل پکار دي چې په هغې باندې دا قوم پوه شي، دا پښتانه پوه شي او د قوم دپاره یو لاره ده. نوي شعرونه هم راته ډالۍ کړل. یو جهان مننه یې زموږ کتونکي هم په انتظار باندې شعرونه دي چې اول خو د پښتو ژبې چې کوم خدمت کوي نو د هغې دپاره ما څو شعرونه لیکلي چې چا چې عزت د خپل زبان کړی دی، چا چې عزت د خپل زبان کړی دی، بیا حکومت په جهان کړی دی. چا چې عزت د خپل زبان کړی دی، بیا حکومت په جهان کړی دی. یا زه پښتون یم پښتو به وایم، یا زه پښتون یم پښتو به وایم، ما د پښتو هر ځای پہچان کړی دی. یا زه پښتون یم پښتو به وایم، ما د پښتو هر ځای پہچان کړی دی. عمر خټک د خوشحال خان مسیح دی، یا زه کننګ په افغان کړی دی. عمر خټک د خوشحال خان مسیح دی، یا زه کننګ په افغان کړی دی. او بله یو غزل ده چې د ملګرو ته به وړاندې کوم ما لیکلی و، زما چې کوم کتاب و شلیدلی ګریوان په هغې کې دا موجود ده. وایي رقیب نه سګیله ده ما جانان په کاڼو ولي، ګیله ده ما جانان په کاڼو ولي، او پردي خو لا پردي دي ما خپلوان په کاڼو ولي. وایي رقیب نه سګیله ده ما جانان په کاڼو ولي، او پردي خو لا پردي دي ما خپلوان په کاڼو ولي. وایي دلته کې مین خواران په کاڼو باندې لګېدل، دلته کې مین خواران په کاڼو باندې لګېدل، او رواج دی ستا د کلي چې مهمان په کاڼو ولي. ډېر ښه جي ډېر ښه رواج دی ستا د کلي چې مهمان په کاڼو ولي. او ښکلي پښتانه خو میلمستیا د میلمنو کوي، ښکلي پښتانه خو میلمستیا د میلمنو کوي. او دستور د ستاسو چم کې ملنګان په کاڼو ولي، دستور د ستاسو چم کې ملنګان په کاڼو ولي. او زه عمر خټک ګیله وکم د چانه، زه عمر خټک ګیله وکم د چانه، او زما د زړګي سر زما ارمان په کاڼو ولي. ډېر ښه جي یو ځل بیا زه عمر خټک ګیله وکم د چانه، او زما د زړګي سر زما ارمان په کاڼو ولي. او رقیب نه سګیله ده ما جانان په کاڼو ولي، پردي خو لا پردي دي ما خپلوان په کاڼو ولي. ډېر ښه جي ګرانو قدرمنو کتونکو، د ډاکټر عمر خټک صاحب شعرونه تاسو واورېدو. د دې کتابونه چاپ شوي هم دي، را روان هم دي، او زموږ کتونکو ته که یو نوی غزل هم بل ډالۍ کړم یو جهان مننه وایي هغه ډالۍ کومه دا ما لیکلی دی
د پښتونخوا په سیمې باندې دی چې کوم ما د خپل پښتنو په ورونو باندې هغه دی چې زما ښکلي پښتونخوا خدای ګو ډېره ښایسته زما ښکلي پښتونخوا خدای ګو ډېره ښایسته ښکلي سیمه د خیبر د جنت یوه ټوکړه ښکلي سیمه د خیبر د جنت یوه ټوکړه پښتانه پکې اوسېږي شکر دی الله پښتانه پکې اوسېږي شکر دی الله راشه وکړه نظارې ملکنډ او د تیرا راشه وکړه نظارې ملکنډ او د تیرا پسوات واورې راوریږي دا وطن ښکلا پسوات واورې راوریږي دا وطن ښکلا او پیغلې جونه په ګودر کړي نازونه او ادا پیغلې جونه په ګودر کړي نازونه او ادا په وفا دا زلمی د پښتونخوا بری په ننګ او په وفا د عمر خټک وطن پاټک کې سوجندا د عمر خټک وطن پاټک کې سوجندا یو بل غزل د داس لیکل شوی دی رباعي ده چې واقعي چې پیسہ لارو کاږي غر کې واقعي چې پیسہ لارو کاږي غر کې دا سونو طاقت راولي په خر کې واقعي چې پیسہ لارو کاږي غر کې دا سونو طاقت راولي په خر کې دا کاغذ په دې نوټونو کې اثر دی دا کاغذ په دې نوټونو کې اثر دی اثر نشته په تعویذ او په منتر کې دا کاغذ په دې نوټونو کې اثر دی اثر نشته په تعویذ او په منتر کې او نوی پیغله د بوډا غیږي تراشي نوی پیغله د بوډا غیږي تراشي د ازغو سره ګل سملی په بستر کې نوی پیغله د بوډا غیږي تراشي د ازغو سره ګل سملی په بستر کې او ښکلی ځوان به د بد شکلو خدمتګار شي ښکلی ځوان به د بد شکلو خدمتګار شي شیز ماره سنتری د تور میلو په در کې شیز ماره سنتری د تور میلو په در کې چې غریبي څوک دی نه کوي پښتنه چې غریبي څوک دی نه کوي پښتنه کمازغه د افلاطون لري په سر کې ډېر خشه چې غریبي څوک دی نه کوي پښتنه کمازغه د افلاطون لري په سر کې سوجندي عمر خټک کر باچا کو ظالمان بکی لاهو په سمندر کې سوجندي عمر خټک کر باچا کو ظالمان بکی لاهو په سمندر کې یو جهان